د پښتنو توکمیزې لویې جرګې ته وزیرستانۍ زده کوونکي ویلي ماین مې دواړه لاسونه غوڅ کړل او د ډاکټرۍ ارمان مې په زړه پاتې شو. درنو لیدونکو ستړي مشئ. د ریلي په نوم یوې وزیرستانۍ زده کوونکي د پښتنو توکمیزې جرګې ته د یوې ویډیويي استوزې له لارې ویلي چې غوښتل یې د زده کړو له پای ته رسولو وروسته ډاکټره شي، خو وایي دغه ارمان یې هغه ماین نیمګړی کړ چې د دې دواړه لاسونه یې په مړوندو کې ورغوڅ کړل. په خیبر کې د پښتنو توکمیزې جرګې په کوزه پښتونخوا کې پر پښتنو د تیرو څو لسیزو جګړو او شو ظلمونو یوه ډاکومنټري جوړه کړې او په ویډیويي بڼه یې د دغې جرګې په میدان کې نندارې ته وړاندې کړه. د ریلي په نوم د دغې ماشومې زده کوونکي ورور عطاالله وزیر وایي چې نوموړی د 2020 زیږدیز کال د اګست پر 28مه کور ته څیرمه د لوبو پر مهال هغه ماین والوزوله چې دی په لاس کې اخیستی و. پاکستانی پوځ د خپل ځان ساتلو لپاره زموږ په سیمه کې د خپل مرکز شاوخوا ماینونه ښخ کړي او موږ ورته ویلي هم و چې دا ماینونه له دې ځایه لرې کړي، خو هغوی نه منله. یوه ورځ چې خبر شوم خور مې په ماین الوتې چې ورغلم په روغتون کې مې ولیده او دواړه لاسونه ماین ترې غوڅ کړي وو. د سویلي وزیرستان واڼۍ اوسیدونکې ریلا وزیره وایي چې نور زده کوونکي ویني نو ډیره ناهیلي کیږي. کله چې خپلو پرې شوو لاسونو ته ګورم او وینم چې نور نجونې زده کړې کوي او یا لوبې کوي نو زه ډیره ناهیلي کیږم. ما ته ډیر افسوس کیږي چې زه ولې له زده کړو پاتې شوم. ما غوښتل چې ډاکټره شم او له وګړو سره مرسته وکړم، خو دا ارمان مې په زړه پاتې شو. په خیبر کې د پښتنو توکمیزې جرګې پر پښتنو سیمو په تیرو لسیزو کې د تیر شوي او روان حالت یوه اوږده ویډیويي ډاکومنټري جوړه کړې او د یوې لویې پردې یا سکرین پر وزله یې په جرګې کې نندارې ته وړاندې کړه چې پر پښتنو سیمو د تیر شوي حالت څرګنداوی وګړو او نړۍ ته په انځوریز ډول وړاندې کړي. پښتنو دغه جرګه د عدالت غوښتنې په پار جوړه کړې او وایي چې پر دوی د شوي او روان ظلم لپاره د نړۍ او سیمه د دوی غږ واوري او د دوی ژوند او حقونو ته د پام وشي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.